افغانستان څخه امریکا ته د 200 کیلوګرامه خامه پنبې وړل د ډاوس هوایي ډګر کې ضبط شوي دي. د امریکا د ګمرک او سرحدي ساتنې اداره CBP په واشنگټن ډالس نړیوال هوایي ډګر کې د یوې افغان کورنۍ له سامانونو څخه له 200 کیلوګرامه څخه زیات خامه پنبه ضبط کړي دي. د چارواکو په وینا کورنۍ ویلي چې دا پنبه په افغانستان کې اخیستي او په 3 لویو بکسونو کې امریکا ته راوړي، یعنې ځای په ځای کړي او بیا یې امریکا ته یې راوړي څو د توشکونو په جوړولو کې ترې استفاده وکړي. خو د ګمرک د کرنې برخې مامورینو د پلټنې پر مهال وموندلی شوه چې په پنبه کې لا هم د پنبې زړې موجودې وي. د امریکا د کرنې اړوند مقرراتو له مخې د ځانګړې اجازې پرته د خامې پنبې واردول اجازه نه لري. ولې نه لري؟ راځه دا درته تشریح کوم. چارواکو وایي چې خامه پنبه ممکن آفتونه د نباتاتو ناروغۍ او زیان رسونکي واښه امریکا ته انتقال کړي او د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو ته خطر جوړ کړي. نو دا حده پورې خلک خپل هیواد ته وفادار دي. پنبه ضبط شوي وو خو افغان کورنۍ ته اجازه ورکړل شوه چې خپل سفر ته دوام ورکړي. مسافرینو ته یادونه: امریکا ته د سفر پر مهال له خام یعنې له ځان سره تخمونه یعنې خام نباتي مواد، کرنیز محصولات او ورته شیان مه راوړئ تر څو د ګمرکي ستونزو سره مخامخ نشئ. دوستانو اکثرا زموږ دوستان چې افغانستان ته لاړ شي نو مختلف شیان ځان سره راوړي. نو البته داسې شیان چې هغه په امریکا کې هم پیدا کیږي او په ډېرو په کمو پیسو باندې. اوس دغه مالوچ یا پنبه چې موږ تاسو ورته وایو دا په هر افغاني مارکیټونو کې هغه مختلفو ایالتونو کې چې په هر ښار کې زموږ هغه وړوکی ښار دی چې یو دانه موږ افغاني سټور لرو د افغان مارکیټ په نامه، دلته هم دغه پنبه یعنې مالوچ پیدا کیږي. همداسې نور سټورونو کې امریکایي سټورونو کې هم شته دي چې تاسو کولی شئ چې ډېره په کمه پیسو باندې هغه لاسته راوړئ. نو ولې دا څه معنا لري چې د افغانستان نه او خامه پنبه یا خام مالوچ یا بیخي خام هم نه همداسې صحیح مالوچ راوړئ او په میدان هوایي کې دغسې ستونزو سره ځان مخامخ کړئ، نو دې ته ضرورت نشته. نو هغه پیسو ته هغه پیسې دومره اهمیت نه لري چې څومره ستاسو هغه سفر او دغسې زورونه او دغه شیان اهمیت لري. نو هغې د خاطره دا دی چې مخکې د هغې نه چې تاسو یو کار وکئ تاسو باید خپله ریسرچ وکئ، ګوګل همداسې نور شیانو څخه، ځکه چې دلته دوی نه پوهېږي ستاسو په وطن کې څه رقم پنبه خرڅېږي، ستاسو په وطن کې څه رقم مالوچ خرڅېږي یا راوړل کېږي. نو هغې د خاطره دلته خپل وطن ته هر څوک وفادار دی. دلته داسې نه دی چې زموږ ستاسو وګړو غوندې چې په پیسو باندې ډېر خلک غلط کارونه کوي. نو د دغې د خاطره دوی خپل وطن ته خپل خلکو ته وفادار دي، نه غواړي چې بل ځای نه مرضونه یا آفتونه راوړي، حتی خپل کرنیز محصولاتو ته نه پرېږدي چې مرض راشي د بل هیواد څخه. نو هغې د خاطره نو کوشش کوئ دلته هر څه په امریکا کې شته. نو د افغانستان ته که ځئ لاړ شئ چکر ووایئ، خپل خپلوان وګورئ، فامیلونه مو وګورئ، بیرته چې راځئ داسې شی راوړئ ځان سره چې هغه په امریکا کې نه پیدا کیږي. یعنې مثال ما په توګه زه درته وایم چې زنانه کالي چې دلته په امریکا کې دومره نه پیدا کیږي په زیاته کچه باندې، نو هغه اصلي ښه ډیزاینونه دلته نشته. نو هغې د خاطره دا کالي که ځان سره راوړئ دا کوم مشکل نه لري. ولې دا پنبه او دا بعضې وخت خلکو د ترکاري ځان سره راوړي چې هغه وچه دغه یې څه ورته وایي دانې او همداسې نور شیان دي چې دوی ځان سره راوړي هغې ځای څخه. دا زه وایم چې دا ښه کار نه دی. دلته تاسو ته مشکل جوړېدی شي، همدغه مشکل تاسو دپاره ډېره غټه دغه کیس ته مو صدمه رسېدلی شي. نو هغې د خاطره دغې شیانو څخه خودداري کوي. نو دغه ویډیو زما شریک کړئ هغه دوستانو سره چې افغانستان ته سفر کوي او بیرته افغانستان څخه بیرته امریکا ته راځي. نو دغه شیان په پام کې ولرئ. سلام علیکم.